السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دې وکړي ټول به جوړ او روغ یاست. هیله لرم ورځ مو په خیر پیل کړې وي. غواړم نن تاسو سره په څو مهم موضوعاتو باندې خبرې وکړم. هغه دا چې ویک ریجکشن یا کینډل ریجکشن څه ته ویل کېږي. دلته تاسو وګورئ، ما څو پروفیټ کړی د 900 شاوخوا $13 $915 یا $960 پروفیټ ما کړی ده. خو په کومو اصولو څنګه دلته ما د کینډل ریجکشن باندې په انټر اخیستی ده. په کینډل ریجکشن ما څنګه انټر اخیستی ده تاسو وګورئ. دلته زما انټري پوینټ په کوم ځای کې دی؟ په دې ځای کې دی. صحیح ده، په دې ځای کې په د 4-5 کینډلانو کې زما د انټري پوینټ دی. دلته تاسو وګورئ، په دې ځای کې قیمتونه ریجکشن کړی ده، ویک جوړ کړی ده، او د پای د خوا څخه دومره ریجکشن نشته چې قیمت ډاون راشي او بیران زیات شي او قیمت پورته بوزي. دلته یوازې د سر د خوا څخه، یعنی هدف دا دی چې دلته شارټ ډیر کوي دي او بیران نه پرېږدي چې قیمت ډیر زیات پورته بوزي. صحیح ده. نو کله چې دلته ریجکشن وشي یا هم قیمت ویک جوړ کی، نو خو ډاون به راځي، خامخا به راځي. د دې څخه هدف دا دی چې سیلران په مارکیټ کې ډیر زور لري یا هم په قیمت کې ډیر زور لري. تاسو وګورئ، قیمت ډاون راغلی ده، ډاون راغلی ده، 42 پورته شوی ده، یو بونډ یې کړی ده، بیرته کښته راغلی دی، ان تر دې ځایه پورې راغلی دی. صحیح ده. دې ته چې شویل کېږي، نو همیشه کله چې تاسو انټري اخلئ یا کله چې تاسو په یو کوین کې ډېر سټک سئ، د سټک څخه هدف دا دی چې ډېر ګنګ سئ، کنفیوز سئ، نو بیا همیشه په ویک باندې ټریډ کوئ، ځکه د ویک دپاره دا تر ټولو ښه طریقه ده چې کومې خواته زیات ویک جوړیږي ته پوه سه چې قیمت د هغه برعکس حرکت کوي. که فرض یې که ویکونه پورته خواته زیات جوړیږي، نو ته پوه سه چې شارټس ډېر کوي دي، او که قیمت که ویکس چیرې کښته خواته جوړیږي، ته پوه سه چې بیران ډېر کوي دي. دا تر ټولو ښه طریقه ده تر څو تاسو ښه پروفیټ وکړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې د خدای په امان.